سلامونه ملګرو عادل ارمان یم او دا مهال مونږه د مټې په بازار کې ناست یو. ډېر خواږه شاعران ملګري هم راسره دي او غوښتل مې چې د ټولو ملګرو نه فقط یو شعر ریکارډ کړم او بیا یې تاسو ته په دغه غرض باندې کېږدم چې ستاسو د چا شعر خوښیږي هغه به تاسو په کمنټ کې د هغوی نوم لیکئ. زه به دغه یو شعر ووایم ظهیر صاحب چې دا چا وویل چې لیوني په زړګي غم نه لري، غم چې پرې ډېر شي د سړي نه لیونی جوړیږي. نن میں درد په انتظار کې بیخي نه و، نن د خوند نه و اشنا په ملاقات کې. سوات دی او ستا غېږه ده دا جنت او دا جنت. خاغه پښتون یم زما ګرانه هیڅ بدل نه یم، ستړی لا نه یم ستومانه په مزل نه یم. ستا هر زبیرګي کې وه زما نامه او زه دې غوښتم، زه ستا دارو وم خو زه درته چا نه پرېښم. نن یې د شور را جوړولو عجب سوچ وکړو چې به تنها ناستو نن هغه سړي کوچ وکړو. د خپل بچو د رون سبا په خاطر د خپل وجود نه مې سرمن ویستا. د پوهې او رڼا مشال مدام به ورسره و، حیران یم چې هغه فخر افغان به چېرته وي. تورو پکې تنګ کړمه پورې کړو په ما جنت. چې ستاسو د کم ملګري شعر هم خوښ شو هغه تاسو په کمنټ کې ولیکئ. ډېره مننه.